د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شوي. برادر وایي منځنۍ اسیا سره به سوداګري کې مهم رول ولري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن چهارشنبه د دسمبر په 20 د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ پر لویه لاره د سالنګ تونل له بیا رغونې وروسته پرانیست. د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون نورو ګڼو طالب چارواکو هم ګډون کړی و. سالنګ کې د دغه تونل د بیا رغونې چارې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوي وې. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د 13 اګست پر 21 اعلان کړی و چې دا لار به د څه مودې لپاره د تونل په منځ کې د کانکریټ اچولو تر بشپړېدو بندوي. د طالبانو د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا محمد عیسی ثاني ویلي د سالنګ تونل او ګالري د ټولو شته معیارونو په پام کې نیولو سره په اساسي ډول رغول شوي. طالب چارواکو نه د په ډاګه کړي چې د سالنګ تونل پر بیا رغونې څومره لګښت راغلی، خو وایي پیسې د خپل مشر مولوي هیبت الله اخندزاده په امر د ټول پلازو له مسؤل څخه ورکوي. ټول پلازا هغه پیسې دي چې له لویو لارو موټر یې ورکوي. ځینې ځایي طالب چارواکو چې د دغې پروژې پرانیستو مراسمو ته تللي وو BBC پښتو ته وویل تیر 4 میاشتو کې ګڼو ځایي خلکو په دغه پروژه کې د کار فرصت هم برابر شوی و. ښاغلی برادر وایي تمه یې دا ده چې دغه لاره له نورو هیوادونو سره په ټرانزیټ او سوداګري برخه کې هم مهم رول ولري. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ټرانزیټ له همدې لارې پیاوړی کړي. نوموړي ویلي د سالنګ لویه لاره به نه یوازې شمالي سیمې مرکز سره ونښلوي بلکې د منځنۍ او سویلي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. د طالبانو مرستیال لومړی وزیر ملا برادر پرانیستي مراسمو ته وویل 20 کلنې جګړې افغانستان کې مهمو زیربناو ته زیان اړولی دی. په دغه جګړه کې خپله پر طالبانو هم نیوکې کیږي چې سړکونه او لوی لارې په پراخ ډول ویجاړې کړي چې اوس یې پر بیا رغونې ډیر لګښت راځي.